وی رمضان کی سلور کارا کوي. سو کارا کوي؟ سلور کارا کوي. سلور کارا کوي. سکارو نکو وی یو لا الہ الا اللہ ډیر وایي. لا الہ الا اللہ دا ډیر وایي. بس ځان له د دې ورت کوي لا الہ الا اللہ. یو صحابي وی نبی علیہ السلام ماته نصیحت کو، ماته وی چې بدی در نه وشي نو زر پسې نیکی کوه، چې د ګناه کار د نه وشي زر نیکی کوه، دا نیکی دا ګناه ورانی. نو ما ورته وی چې د نیکو نه لا اله الا الله دی، دا لا اله الا الله نیکی دا. وی نبی علیہ السلام راته وی چې په ټولو نیکو کې غوره نیکی لا اله الا الله ده، چې ګناه در نه وشي سمدسي لا اله الا الله دا نیکی ده، په دې باندې الله ګناهونه معاف کوي. وی یو لا اله الا الله ډیر وایي په روزه کې. او بل استغفار ډیر کوي. استغفر الله استغفر الله سید الاستغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا ډیر خوند کوي چې روزه په خلی سړی او سړی وي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. رب ما وبخي، رب ما معاف کی، رب زما گناهونه معاف کی. نو یو لا اله الا الله وایي، یو استغفار ډیر وایي. او دوه کارونه چې دی هغه صرف د ځان د پاره کوئ، ستاسو د پاره ضروري دي. وی څه؟ وی د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ. ربه جنت راکې، ربه د جهنم نه مې محفوظ کړي. نو څلور کاره کوئ، لا اله الا الله ډیر وایي، استغفار ډیر وایي، او د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ. د جهنم نه پناه غواړئ. وای رب مونږ د جهنم د اور نه بچ کی، رب مونږ له جنت راکې، رب مونږ له جنت راکې. هر شپه جنت خیسته کیږي په رمضان المبارک کې. هر شپه خیسته کیږي او رب العالمین ورته وی زما امتیان ستا طرف، رب العالمین ورته وی زما بندیان ستا طرف ته را روان دي، زما بندیان ستا طرف ته را روان دي. نو ډیره قیمتي میاشته الله دې په خیر راولي او الله دې پکې مونږ له د صحیح عبادت توفیق راکړي. او د وس نه درته وامه شاید چې بله جمعه راځي او بیا زمونږ روژه یي که نه، نو د وس نه درته وامه ځان له پړه کې یو عزم وکئ چې زه به انشاءالله په رمضان المبارک کې یو ختم د قرآن کریم په تراوو کې اورم انشاءالله. دا مستقل سنت دی چې د رمضان میاشت په شروع شوله نبی علیه الصلاة والسلام براغی، جبریل امین براغی، جبریل امین به ورته قرآن واورو، نبی علیه السلام به ورته واورو. دا د قرآن د اورولو میاشت ده. دواړو به یو بل ته قرآن اورو په رمضان کې. وای زما دا اراده ده انشاءالله چې زه به ودرېږم او زه به تراوو کې د قرآن ختم الله به ماله توفیق راکړي انشاءالله، خو زه به ودرېږم. دا تصور ختم کا. دا اول شپې نه به لنډې به کوم جومات کې کېږي؟ ښه دلته اوږدې شو، لنډې اوږدې دې وخوړلو. الله اکبر! دا څومره قیمتي شپې ورځې دي، څومره مبارکه میاشت را باندې رالاله. وایي چې کوم ځای کې اوږدې دي او قرآن په تراوو کې ویل کېږي مالته زه به هلته ځم. دا نیت وکئ چې دا مستقل سنت دي چې زه به تراوو کې قرآن اورم انشاءالله. شاته به ودرېږم او قرآن به اورم. بل دا تصور د وس نه ختم کړئ. دا په 25 منټه او په نیمه ګنټه کې دا تراوی چې نه پکې د سبحان الله سبحان ربی الاعلی پته لګي، نه پکې د سبحان ربی العظیم پته لګي، نه پکې چې اللهم صل درود شریف په قاعده کې ونه وي، عبده ورسوله السلام علیکم ورحمت الله ثنا پکې چاونه ویل، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. دا تراوی منځ نه دی، دا منځ نه دی. دا ته ولې دا منځ ځای کوي؟ وایي قیمتي میاشت رالاله 20 رکعت تراوی دي او په هغه ځای کې به یې کومه چې په کوم جومات کې څومره په قلاره تراوی کېږي او خو اوږد ټیم پې لګي. زه به خپل رب ته ولاړ یم، زه به په رب باندې ځان بخمه. نو داسې تراوی مه کوئ چې غرب او درز نه د سبحان ربی الاعلی پته لګي او نه پکې د سبحان ربی العظیم پته لګي. نه، د اوس نه نیت وکئ. دا منځ دی، منځ تراوی منځ نه دی. دا چې منځ دی نو تراوی منځ نه دی. نو کم از کم دسی تراوی مه کوئ. د اوس نه دا نیت وکئ، دا تصور ختم کئ. امامان او مقتدیان دا زر تراوی پرېږدئ، په دې سړي ته ځان بد ښکاري.
سړی ولاړ چاته دی رب ته ولاړ دی ښکلې اوږدې تراوي ښه په ډېر ټیم کې بیا وروسته وایه ربنا تقبل منا رب قبول یې که نو چې ثنا دي پکې نه ویلي درود شریف دي نه ویلي قومه دي نه کړي دا جلسه دي نه کړي بیا په اخر کې اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار الله بس زر زر غرب 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 پابس دا تا څنګه منځ کو ته په دې خپلو تراو نظر ور واچوه دا صرف 29 ورځې ښه په قلاره ښه اوږدې ښه په اطمینان او بیا پسې وروستو د خپل رب نه دعا کوه چې رب قبول یې که رب قبول یې که رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي یو ټیم دی د جمعې په ورځ چې په هغې کې د چا دعا چا وغوښتله او د هغې وخت سره برابره راله نو الله به یې قبولي دا د جمعې په ورځ یو ساعت دی کم ساعت دی روایاتو کې مختلف ټیمونه راځي خو اکثر روایات دا دي چې د مازدیګر نه وروستو د ماښام مازدیګر نه واله د ماښامه پورې په دې ټیم کې دقه وخت دی باقاعده د بعضې صحابه کرامو نه ثابت دي چې دغه ټیم کې به دعا غوښتله وي دا هغه ساعت دی د مازدیګر نه واله د ماښامه پورې د چا دعا چې ورسره موافق شوه الله به یې قبولي دا ډېره قیمتي ورځ ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دومره قیمتي ورځ ده نو موږ به پکې څه کوو په دې باندې به څه کوئ وی فاکثروا علی من الصلاة فیه په دې ورځ په ما درود شریف ډېر وایي د جمعې په ورځ په ما درود شریف ډېر وایي ولې ډېر وایو د جمعې په ورځ وی فإن صلاتکم معروضة علی ستاسو درود شریف په ما باندې پیش کیږي ځمکه کې ملائک مقرر دي چې څوک هم درود وایي هغه درود د دې ځای نه وړي او په امام الانبیاء پیش کوي چې تا باندې دومره درود ووي دا د الله په موږ څومره فضل دی چې موږ دلته درود وایو او دې ځای نه ملائک وړي او هلته یې په امام الانبیاء باندې پیش کوي چې تا باندې دومره دومره درود ووي دا موږ دپاره ډېره خوش قسمتي ده خو ستا ذهن ته کو سوال راشي چې مولوي صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چې وفات شوی دی نو د هغې خو په سوونو کلونه وشو نو د امام الانبیاء وجود به محفوظ وي روغ به چې موږ درود شریف وایو ملایکې وړي دا تپوس یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وکړو وی موږ چې تا باندې درود وایو نو وجود مبارک په محفوظ وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء اے صحابی یوازې زمانہ د 1,40,000 کم و بیش انبیاء د ټولو انبیاء وجودونه الله په ځمکه حرام کړي د پیغمبر وجود ته ځمکه څه نشي ویلی د پیغمبر وجود ته وینه څه نشي ویلی د پیغمبر وجود ځمکه نشي خرابولی د ټولو انبیاء وجودونه محفوظ دي په ما باندې درود وایي ملائک په ما تستاسو درود را رسوي ډیر کوشش د جمعې په ورځ د کثرت درود شریف ډیر وایي یو صحابي دی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي زه پتا څومره درود وایم څومره ټیم دی درود شریف له مقرر کړم نبی علیہ السلام ورته وی چې څومره دی خوښه وی څلورمه حصه پوره ده د ټولو وختونو کې چې زه پتا څلورمه حصه درود شریف وایم دا به پوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ښه ده خو سیوا دې کو نو ښه به وی نیمه حصه چې پتا درود شریف وایم نو پوره به نیم ټیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ښه ده ښه که سیوا دې کو نو ښه به وی د الله حبیب دوه حصې پتا وایم نبی علیہ السلام ورته وی ښه دی خو که سیوا دی که نه ښه دی وی د الله حبیبه چې فارغ ټیم راته میلاویږي او په تا درود شریف وایم نو ټیک وی نبی علیہ السلام ورته وفرمیل که تا داسې وکړه چې فارغ ټیم تا ته میلاویږي او ته درود شریف وایي وی الله به دې دوه کاره وکړي ښه
یو به د الله د هر غم نه بې غمه کړي او یو به د الله ټول ګناهونه معاف کړي چې څوک درود شریف سیوا وي د ده به الله غمونه ختم کړي پریشانۍ به الله ختمې کړي او ټول ګناهونه به الله ورانه کړي نو زمونږ دا دوه غټ حاجت دي چې بېغمه شوې غمونه به الله ختم کړي هر سړی پریشانه دی او خفه دی او غمونه دي پریشانۍ دي څوک چې درود شریف سیوا وي الله به غمونه ختموي او څوک چې سیوا وي الله به ټول ګناهونه معاف کړي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابي ته فرمایي کوشش کوئ موقع میلاویږي درود شریف ډیر زیات وایي خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة د قیامت په ورځ به ما ته د ټولو نه نږدې کس هغه چې د چا درود شریف سیوا راوړي دا به ما ته نږدې د الله حبیب که د چا دا خوښوي چې د امام الانبیا په څنګ کې ولاړ یم په میدان محشر کې د امام الانبیا ته نږدې یمه نو چې د چا درود شریف سیوا نو دومره به د امام الانبیا ته نږدې بختور و صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مجلس ته راغی ډېر شي صحابه کرام ناست دي خو هغې صحابه کرامو کې ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما پکې دواړه ناست نو بل چا نبی علیه السلام ته داسې بره نشو کتی جرأت یې نشو کولی دې دواړو نبی علیه السلام ته داسې وکتل چې وی کتل روایاتو کې راځي نبی علیه السلام ته دواړو خندل او نبی علیه السلام دې دواړو ته دې دواړو داسې نبی علیه السلام ته کتل او خندلي او امام الانبیا دې دواړو ته کتل او خندلي یو ورځ یې دواړه داسې نیولي دي لاسونو نه یو لاس نه یو نه بل صحابو ته وی هاکذا نبعث یوم القیامه د قیامت په ورځ به موږ داسې پاسو خاني به مې دواړه د لاسونو نیولي نبی علیه السلام صحابو ته وفرمیل انا سید ولد آدم یوم القیامه الله ماله یو څلور خصوصیتونه راکړي دي انا سید ولد آدم یوم القیامه د قیامت په ورځ به الله د ټول بني آدم د سردارۍ تاج والا راکړي د ټول بني آدم د سردارۍ تاج به امام الانبیا ته ورکړلی شي د قیامت په ورځ او واول من ینشق عنه القبر د ټولو نه ړومبې به زما قبر کولو شي زما راپاسي د ټولو نه ړومبې چې مړي راپاسي امام الانبیا فرمایي د ټولو نه ړومبې به زه راپاسم او ما ته به د ټول بني آدم د سردارۍ تاج په سر کې بیا به سفارشونه شروع شي د ټولو نه ړومبې سفارش په څوک کوي او د چا سفارش په د ټولو نه ړومبې قبلېږي نبی علیہ السلام فرمایل و اول شافع د ټولو نه ړومبې سفارش په زه وکړم د ټولو نه ړومبې د شفاعت اختیار به رب العالمین امام الانبیا له ورکړي سفارش به هم د ټولو نه ړومبې وکړم و اول مشفع او د ټولو نه ړومبې امام الانبیا فرمایي زما سفارش په الله قبلېږي سفارش بم د ټولو نه اول کوم او قبلېږي بم زما سفارش د ټولو نه اول نو چې سړی ورسره نږدې د امام الانبیا سره په میدان محشر کې خدای دې ورسره مونږ ټول یو ځای الله دې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خوا ته راپاسي څوک دا غواړي چې زه د امام الانبیا سره نږدې وي قیامت کې د قیامت په ورځ د ټولو نه نږدې زه وي نو اکثرهم علی صلاة چې د چا درود شریف سیوا هغه خلق به نږدې وي د امام الانبیا سره په میدان محشر کې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ما ته امام الانبیا فرمایل چې زه درته د غریب سړي صدقه وښیم لکه مالدار خو پیسې رواني که نه صدقه ورکړي نو د غریب سړي ډه غواړي چې ما صدقه ورکړه نو دی به صدقه څنګه ورکوي د سره خو پیسې نشته ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله غریب سړي د صدقې اراده وکړي نو د سره خو پیسې نشته نو دی دې داسې ووایي اللهم صل
على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. وی دا درود شریف دی وی فإنها له زکات، دا د غریب سړي صدقه شته. مالدار سړی به روپۍ ورکي او د غریب سره روپۍ شته دی نه، نو د غریب سړي صدقه درته وښیمه. ای غرباو، موږ د پاره خوش قسمتي ده چې مالدار مال ورکي او تا سره مال نشته دی. نبی علیہ السلام فرمایي د غریب سړي صدقه دا ده چې دی دا درود شریف ووایي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. چې دا درود شریف ووایي فإنها له زکات، دا درود د دپاره صدقه شته، دا د غریب سړي صدقه ده. بس دقه درود دی وی دا داسې شوه لکه ده چې الله لار کې پیسې ورکړلې. ژبې په درود شریف باندې لوندې ساتئ. تاسو به نوم اورېدلی امام شافعي رحمت الله علیه، لوی امام د مذهب تیر شوی دی، ډېر لوی علم الله ورکړی و. امام شافعي رحمت الله علیه چې وفات شو، القول البدی دا یو کتاب دی، هغې کې لیکلي وی امام شافعی رحمت الله علیه چې وفات شو نه چا خوب کې ولیده، چا ترې نه تپوس وکړو چې حضرت الله څه معامله وکړه. وی چې ډېر عزت او اکرام یې وشو، د ملایکو په ذریعه مې الله ډېر عزت او ډېر لوی منقبت الله را. زه ترې نه خوب کې تپوس کوم چې دا منقبت الله په څه درکړو. ما ته وی چې ما خپل کتاب چې دی رساله الرساله نوم وی چې پاغې کې ما یو درود شریف لیکلی دی، ما به هغه ډېر د حقې په وجه الله ډېر اعزاز، ډېر لوی عزت مې وشو، ډېر لوی عزت الله راکړو. ما ترې نه خوب کې تپوس وکړو، وی چې هغه درود شریف زما په کتاب کې لیکلی دی. ما حضرت هغه درود څه دی؟ ما ته وی اللهم صل علی محمد كلما ذكره الذاكرون، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. وی چې دا درود شریف د دې معنی ډېره ښکلې ده. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربا په نبی علیہ السلام باندې رحمتونه راولېږي، چې کله خلق یادوي نو پې رحمتونه راولېږي. او وصل على محمد كلما ذكر عن ذكره الغافلون، خدای چې کله تی خلق غافل شي نو پې درود راولېږي، پې رحمتونه راولېږي. چې خلق یادوي نو پې راولېږي، او چې خلق تی غافل شي نو پې راولېږي. وی چې د دې درود شریف په برکت مې الله ډېر عزت وکړو، د ملایکو په ذریعه الله ډېر لوی عزت راکړو، ډېر لوی اکرام زما وشو. دا د مذهب امام دی امام شافعي رحمت الله علیه، ډېر شوق سره درود شریف وایي، ډېر برکات دي، ډېر اثرات دي. یو ځل چې بنده درود شریف ووایي، لس رحمت پې د الله د طرف نه را نازل شي، د یو ځل درود شریف ویلو په وجه باندې ډېر برکات دي. امام جعفر ابن عبدالله دی وی ما امام ابو زرع رحمت الله علیه په خوب کې ولیدو. په خوب کې چې مې کله ولیدو نو وی په اسمان کې د ملایکو امامت کا. نو ما ترې نه خوب کې تپوس وکړو چې الله دا دومره عزت څنګه دی؟ ما ته وی امام ابو زرع رحمت الله علیه راته وی چې ما په لاس باندې 6 لکه احادیث لیکلي دي، 6 لکه احادیث ما په دې لاس لیکلي دي. او چې کله به مې حدیث لیکو او د امام الانبیا نوم به راغی نو ما به ورسره درود شریف لیکه. چې څومره مې احادیث لیکلي دي او د امام الانبیا نوم پکې راغلی دی نو ما ورسره درود شریف لیکلی دی. د هغې درود په برکت الله دا مقام راکړو چې ما به درود شریف لیکو. دې وجې نه کتابونو لیکلي دي چې کله سړی خط لیکي یا کتاب لیکي او هغې کې د نبی علیه السلام نوم راشي او دې ورسره ولیکي صلی الله علیه وسلم، لکه ټول درود ورسره ولیکي. مونږ اکثر د نبی علیه السلام نوم ولیکو خو د دې دال د پاسه سواد
صلی الله علیه وسلم ورسره پوره اون لیکو چې کله ورسره دا څوک ولیکي نو حدیث مبارک کې راځي چې د 100 پورې د دې قلم دا لیکل باقی وي هغې پورې فرشته د ده دپاره د مغفرت دعاګانې بختور خلک شپږ لکه احادیث لیکلي دي 6 لکه پیرې د امام الانبیا باندې درود شریف لیکلی دی او هغه په کتابونو کې پروت دي لیکلی پروت دي 100 پورې چې دا لیک باقی وي هغې پورې فرشته د مغفرت دعاګانې د درود شریف ډیر برکات ډیر اثرات کوشش کوئ جبم په درود شریف معطر ساتئ او په دې نیت وایئ چې زه درود شریف واما د دې ځای نه به ملایک وړي او په نبی علیه السلام به پیش کوي زما درود به ملایک وړي او په امام الانبیا باندې به پیش کوي دا به ته د دې ځای نه وای 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 یو ورځ به الله داسې راولي چې په باب السلام به د خدای وردنده کي او مخامخ په ودرېږي او دقه درود شریف په د قبر مبارک خواته ووت او نبی علیه السلام فرمایي چې د قبر خواته راته څوک ووایي نو فسبیته زه یې د قبر خواته اورما او غیبانه چې را باندې څوک وي نو ملایکې راته رارسي نو څوک چې دا وي الله به یو ورځ هغه ځای نه بوځي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په موږ ډېر احسانات دا ډیر خوږ نوم دی محمد ټول وایي صلی الله علیه دا ډیر خوږ نوم دی حدیث مبارک کې راځي وی د جنت په خازن نبی علیہ السلام فرمای وانا اول من یقرع باب الجنه د ټولو نه ډومبې به د جنت دروازه زه وټکوم نبی علیہ السلام بختور دي صحابه چې د امام الانبیا سره به په څنګ کې ولاړ عمر او ابوبکر صدیق رضی الله عنهما ودا دواړه به مې داسې لاسونه نه نیولي او میدان محشر کې به مې تاسو ویني وی د ټولو چې څوک ورسره نږدې هغه به ورسره یي وی د ټولو د ډومبې به زه د جنت دروازه وټکوم نبی علیه السلام فرمایي ما ته به دندې نه اواز وشي ته څوک یې ما ته به دندې نه اواز وشي چې ته څوک یې زه به ورته وایم چې زه محمد یم صلی الله علیه وسلم دا داسې دروند نوم دی دا داسې خوږ نوم دی چې وی کله د جنت په خازن د محمد نوم ولګي د جنت خازن به وایي ما تم دا ویلی شوي چې د ټولو نه ډومبې به د جنت دروازه درته کولاو ده زه تا ته د جنت دروازه کولاو ده او نبی علیه السلام وفرمیل وی ای زما امتیانو په ټولو انبیاو جنت حرام دی چې د څو پورې زه جنت ته نه یم تللی او بیا په ټولو امتونو حرام دی چې څو پورې زما امت جنت ته نه تللی او بیا زما په ټول امت جنت حرام دی تر څو پورې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی زما ملګری جنت ته نه تللی د ټولو نه ډومبې به جنت ته امام الانبیا داخلیږي په پیغمبرانو کې او په امتیانو کې به د ټولو نه ابوبکر صدیق رضی الله نبی علیہ السلام ملګری جنت ته د ټولو نه ډومبې داخلیږي ډېر ښکلی منظر وي حدیث مبارک کې راځي د جنتیانو صفونه به 120 صفوي جنتیان به ټول 120 صفونه شپږ شلي صفونه وي او الحمدلله په شپږ شلي صفونو کې به اتیا صفه د امام الانبیا امتیان انشاءالله اتیا صفه به د نبی علیه السلام امتیان د ټولو نه وروستی راغلی امت او د ټولو د ډومبې به جنت ته ځي جنت ته به ځو انشاءالله د امام الانبیا سره به ځو ټول په شوق سره لوی واړه جمعې په شپه او په ورځ ډېر درود شریف وایي چې د هر چا ژبې په درود شریف باندې لوندېږي بس علما وایي دا یاد ساتئ دوه عمله چې دي دا مقبول دا نه رد کېږي دوه عمله دا نه رد کېږي دا قبول دي یو د ختم نبوت کار چې څوک کوي ختم نبوت چې نبی علیه السلام اخیری پیغمبر دی په دې عقیده کار کوي دا مقبول عمل دی دا نه رد کېږي دا نه رد کېږي او یو درود شریف چې څوک وایي دا الله نه رد کېږي دا دوه عملونه مقبول عمل دا الله نه رد کېږي دا الله نه رد کېږي ځان له آخرت له تیارې وکړو او نبی علیہ السلام فرمای ما ته به د ټولو نه نږدې کس هغې چې د چا درود شریف سیوا راوختو دی به ما ته قیامت په ورځ باندې نبی علیہ السلام فرمای ما ته به دی نږدې او نبی علیہ السلام وفرمایل څوک چې درود شریف یې کړي خطئ طریق الجنه د جنت لار خطا
د جنت لار خطا کړه چې چا درود شریف پرېښود. او نبی علیہ السلام وفرمایل البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی. صحابو بخیل سړی هغه دی، شوم سړی هغه دی چې د هغه په خوا کې زما نوم ذکر شي او دی په ما درود شریف ونه وایي. کله چې د امام الانبیا نوم واورئ هر ځای چې شوق سره وایي صلی الله علیه وسلم. دا زما د پیغمبر نوم دی، دا د هغې پیغمبر نوم دی چې قیامت کې ټول خلق په پل صراط تیریږي نو خلق به آوازونه کوي سلم 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 رب سلم یا رب سلم. خدایا د سلامتیا معامله را سره وکړي. سلم هر کس په وایي یا رب سلم رب سلم، ربا د سلامتیا معامله را سره وکړي. هر تن به دا آواز لګي. دې کې به یو آواز د امت راشي، د امت نوم به والي چې د امت په باره کې به د سلامتیا آواز وکړي چې خلک وګوري هغه به امام الانبیا د پل صراط خواته به ولاړ. په مونږ ډېر په امت ډېر مشفق پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوشش وکړو خپل سیرت صورت دا به د امام الانبیا په طریقه جوړو که خیري چې د نبی علیه السلام څنګه شکل و، د نبی علیه السلام څنګه سیرت و، څنګه صورت و. کوشش وکړو هغه شان به ځان جوړو. موږ په امام الانبیا باندې مین یو. هر سړي ته د ځان نه درانه کتل، هر سړي ته د ځان نه درانه کتل. تاسو به یو نوم اورېدلی حسین احمد مدني رحمت الله علیه، دته به شیخ العرب والعجم وي. دی یو ورځ ریل کې را روان و، ټرین کې خواته ورسره په سیټ باندې هندو ناست چې دواړه ناست دي سفر کوي لار کې د دې هندو او دسماتي ته ړو شو. زه او دسماتي ته ورغلم چې ټرین کې او دسماتي ته ورغی سمدستي روپه شو. ورغې راغی حسین احمد مدني رحمت الله علیه خو پیژني نه چې دا ما سره شیخ العرب والعجم ناست چې ویلی ده عمر بر به شین پیزار نه پخپو کا. خو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی زما د جانان د روزي رنگ شین دی، وی زه شین پیزار نه پخپو کوم. دومره به قدر کوم، شین پیزار به نه پخپو. وی دا د امام الانبیا د روزي رنگ به شین دی، د ګنبد رنگ شین دی، زه شین پیزار نه پخپو. دومره قدر وکړي. هغه هندو ورغې زر روپه شو. دی ورته ولې بس هغه واشروم چې دی ګندلې ده د اودسماتي مناسب نه. حضرت پوه شو پاسېد، څه کاغذونه ماغذونه یې راواغېستل، هغه واشروم یې صفا کړو. راغی د هندو ته وایي زه ترې ورسره ووتم، هغه واشروم صفا دی، واشروم صفا دی وشه. هندو ته وایي هندو چې ورغی واشروم صفا او دسمات یې وکړو، کېناست. حیران دی خو زه څوک به راسره ناست دي. چې کله سټیشن ته ورسېدل نو بلا مخلوق ولاړ دی. خو شیخ العرب والعجم و خلک استقبال نه راوتلی وی دی کې حسین احمد مدني را روان دی. دنیا خلق ولاړ دی چې د ټرین نه کوزېده. تپوس یې وکړو دا خلق چاته ولاړ دی؟ وی دا دې ټرین کې حسین احمد مدني را روان دی، شیخ العرب والعجم را. وی کوم یو دی؟ دا تا سره چې په سیټ ناست دی دا خلق دته ولاړ دی. هغه هندو را پاسېده، حسین احمد مدني رحمت الله علیه ته وی حضرت تا لیټرین نه دی صفا کړی، تا واشروم نه دی صفا کړی، تا زما سینه د کوپر نه صفا کړله. ما ته اول کلمه ووایه بیا به هله دې خلکو سره دی. په هغه ټیمې کس ته کلمه وویلله هندو مسلمان شو. دا چې د حضرت سره سفر وکړو، یو سفر یې وکړو، داسې مشران تیر شوي وو، داسې به یې د بل سړي قدر کوو. نن موږ هر سړی خپل خدمت د بل نه الو. کوشش دی چې دې زما خدمت وکړي. دا جذبه راکې نشته چې ده ته د ځان نه دروند وګورم، د ده قدر وکړم. دی به خدای دې لارې نن به خلک زمونږ کردار ته ګوري، نن زمونږ عمل ته خلک ګوري، نن زمونږ عمل ته خلک ګوري. جماعت کې خلک یو پی ایسو ته تاله لګوي نو چې دا زمونږ مسلماني شي بل سړی به ایمان راوړي. چې سړی جماعت کې تاله لګوي یو پی ایس ته، دا ولې؟ دا څوک پټ نه کړي. د جماعت نه به هم خلک یو پی ایس پټوي. دا زمونږ ایمان دی، دا زمونږ اسلام دی، دا زمونږ کردار دی.
هر ځای ته چې ځي نو دوکه شروع ده. معاملات زموږ صحیح نه دي. خلقو زموږ معاملات ولیدل، خلق په ایمان روغې قبیلې په یو ټیم ایمان راوړه. غونډې قبیلې صرف د نبی علیه السلام سره یوه پیره بیه شي. نبی علیه السلام سره یې بیه وشوه. نبی علیه السلام ورله کجوري ورکړې. صحابي ته یې وي دا وله ورکړه. خو وایي دا څه وله پسې سیوا ورکړه. هغې وي دا سیوا د څه دي؟ وایي دا تاسو میلمانه یې، دا ستاسو حق دی، دا قیمت والی، دا سیوا والی. هغه قبیله چې راله وي ستاسو پیغمبر کم یو دی؟ وایي دا دی. وایي دا هغه دی. وایي موږ سره چې بیه کړې وه، وایي آو، وایي بس موږ د ده یوه بیه لیدلې ده